السلام علیکم ګرانو شاګردانو. د سبق تعریف خو ما دا تاسو ته لیکلی دی. نور لنډ راځم د ګرامر ته او دغه جملو ته سره د معنا. اول هو څوک، who is with you ستا سره څوک دی، دا یې جمله شوله. دوهم which کوم یو، which one is your کوم یو ستا دی، یو who دی یو which دی. who د انسان لپاره، which د شیان لپاره استعمالیږي. کوم یو شي ته اشاره کیږي. whom چاته، whom are you abusing ته چاته ښکنځل کوې. when کله، څه وخت، څه مهال. when will he come when will he come هغه به څه وخت راشي. why ولې، why are you sad ته ولې خوابد یې، ولې غمګین یې. غمګین sad معنا غمګین. how long څومره، یعنې وخت، یعنې په څومره وخت کې. how long will you take to reach ته به په څومره وخت کې ورسېږې، یعنې دا به څومره وخت واخلي چې ته ورسېږې. where چیرې، where are you now ته اوس چیرې یې. how څنګه، how can I help you زه ستا څنګه مرسته کولی شم. whose د چا، whose pen is this دا د چا قلم دی. how many څومره، how many pens do you have ته څومره یا څو دانې قلمان لرې. دا how many د هغه چا دپاره استعمالیږي چې شمېرل کېږي، دغه شیانو یا انسانانو دپاره. how often څو واره یا څو ځله. how often do you visit home how often do you visit home ته څو واره یا ځله کور ته ځې. how much څومره، هغه شیان چې نه شمېرل کېږي د هغو دپاره. how much water do we need موږ څومره اوبو ته اړتیا لرو.